السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د روغتیا خزانه چینل ته ښه راغلاست. په پخوانیو په زمانو کې په افغانستان او شاوخوا په سیمو کې خلکو د خپلې بدهضمۍ دپاره او د کولمو ګاز دپاره او بېخوبۍ دپاره چې دا یو دودیز بوټنیز ترکیب استعمالو چې هغه نن تاسو سره شریکوم. راځئ چې اول د هغې اجزا وګورو. دا دودیز ترکیب چې دی یا دودیز درملنه چې دا چې اوس هم په افغانستان، په هندوستان او پاکستان کې یو منل شوی ترکیب دی، هغې ځانګړي اجزا چې دي درې دي. په دې دودیز ترکیب کې چې شامل دي هغه بادیان دي، زیره ده او ورسره سپیرکۍ دي. تاسو به داسې وکړئ چې 50 ګرامه چې دا درې واړه واخلئ او په تبۍ په سر به یې سره کړئ او د هغې نه بعد چې دی ومږل وروسته چې د هغې نه به پوډر جوړ کړئ او دا پوډر چې دی یا صفوف چې دی دا هر ډوډۍ خوراک سره چې دی تاسو یو قاشقه اخیستلی شئ. د دې ګټې څه دي؟ اولنۍ ګټه دا ده چې دا د معدې هاضمه درستوي، ایسیډیټي یعنې تیزابیت کموي، ورسره چې دی د په مادې کې چې دی زخمونه چې دي هغه ښه کوي، د کولمو ګازونه چې دي هغه د کولمو پړسوب ورسره ښه کوي، بېخوبۍ دپاره ډېر ښه شی دی، دا ډېر ګټور دی او کمزوري د احساس دپاره. په کور کې چې زموږ خویندې سهار راپاڅېږي، سهار ناشته صبحانه جوړه کړي، ناشته تیاره کړي، ماشومان تیاروي، مکتب له لېږي، غرمې ته به ډوډۍ ټوله ورځ کارونه کوي او هغه نارینه کسان هم وروڼه زموږ چې ډېر زیات کارونه کوي او ستړیا احساسوي، هغوی دپاره دا نسخه چې ده ډېره ګټوره ده. امید لرم چې دا نسخه به تاسو ډېره خوښه کړي، که خوښه شوې وي دا استعماله کړئ او بیا موږ سره خپل نظرونه هم شریک کړئ. او په اخره کې بیا ته وینا کومه چې دا زموږ چینل لایک کول، سبسکرایبول او شیر کول هېر نه کړئ.